په ګرمۍ کې که ستاسو د ماشومانو د پوزې نه وینه ځي یا ستاسو غټو انسانانو نه په ګرمۍ کې د پوزې نه وینه ځي، نو داسې کم علاج دی چې په هغې دوران کې تاسو په کور کې هم ورکولی شئ چې د هغې سره د هغه د ماشوم د پوزې نه کومه وینه چې بهیږي هغه ورسره ودرېږي، یا غټ انسان د پوزې نه کومه وینه چې بهیږي هغه ورسره ودرېږي. او داسې کمې وجې دي چې د هغې د وجې نه د ماشوم د پوزې نه هم په ګرمۍ کې زیاته وینه بهیږي یا د غټ انسان د پوزې نه بار بار وینه بهیږي. دا ټول معلومات زه تاسو له په دې ویډیو کې در کوم، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم لکه څنګه تاسو ماته په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې مینه او سپورټ راکړی دی، همدغه شان تاسو زما ډي آر مستقیم یوټیوب چینل ته لاړ شئ، په هغې باندې هم داسې مینه او سپورټ راکړئ، ځکه چې په هغې باندې به تاسو ته یو مکمل ویډیو میلاویږي. دویمه دا خبره چې تاسو ته به ایچ ډي کوالټي ویډیو میلاویږي. نو ډي آر مستقیم یوټیوب چینل ته لاړ شئ، هغه در سره سبسکرایب کړئ. خو د سبسکرایب نه ضروري خبره دا ده چې کوم انفارمیشن زه تاسو ته در کوم دا انفارمیشن زده کوئ او بیا خامخا تاسو په خپله زندګي کې اپلای کوئ، ځکه چې کوم ویډیوز زه جوړوم چې هغه فضول نه ځي بلکې ستاسو ته هم فایده درکوي او ستاسو کوم فیوچر دی په هغې کې هم تاسو ته خامخا فایده درکړي. که په ګرمۍ کې د ماشوم د پوزې نه وینه ځي، نو په دې دوران کې به تاسو څه کوئ؟ په دې دوران کې کله هم چې د ماشوم د پوزې نه وینه ځي، نو د ماشوم سر به لږ شانتې راټیټ کړي او د هغه پوزه به تاسو په 2 ګوتو باندې دغه شان ونیسئ د 5 منټو نه والا تر 10 منټو پورې. کچرې د ماشوم د پوزې نه کومه وینه چې بهیږي هغه ودرېږي نو ټیک ده. کچرې بیا د دې سره هم نه ودرېږي نو تاسو سره نږدې که چېرته یخې اوبه وي نو هغه به تاسو راوالي، خو ماشوم په سر باندې به یې نه اچوي، یا غټ انسان د پوزې نه چې وینه بهیږي د هغه په سر باندې به یې هم نه اچوي، بلکې تاسو به دا اوبه راوالي د ماشوم په پوزه کې دننه به یې واچوي، یا که چېرې د غټ انسان د پوزې نه وینه بهیږي نو د هغه په پوزه کې دننه به تاسو دا یخې اوبه واچوي، چې د دې سره د ماشوم یا د غټ انسان په پوزه کې کم بلډ ویزل دي، کم ورکوټي رګونه دي چې هغه سوري شوي یا ریپچر شوي چې د هغې د وجې نه وینه راځي چې هغه رګونه بلاک شي او نوره وینه بهر ته نه راپرېږدي. او که چېرې د غټ انسان د پوزې نه بار بار وینه ځي نو هغه به هم دغه شان لاندې سر ټیټ کړي او په 2 ګوتو باندې به خپله پوزه ونیسي او تقریبا د 10 منټو نه والا تر 20 منټو پورې به خپله پوزه نیولې وي. او یا که چېرې د دې سره هم نه ودرېږي نو تاسو سره که چېرې ټیشو پیپر وي یا کاټن مالوچ وي یا تاسو سره ګاز پیس وي نو به تاسو راوالي او د ماشوم په پوزه کې به دننه کېږدي، خو کاټن مالوچ یا ګاز پیس به تاسو په دې طریقه ورته کېږدي چې دا مخکې در سره نه ځي بلکې دا تاسو واپس بیا راویستی شي. او که چېرې تاسو سره په کور کې لیکوډ فیرافین وي نو هغه هم تاسو ورته لګولی شئ چې د دې په ذریعه باندې هم د ماشوم یا د غټ انسان د پوزې کومه وینه رابهیږي هغه ورسره ودرېږي. یا که چېرې تاسو سره په کور کې داسې ملهم یا داسې کریم وي چې هغه بیزو کنسټرکشن وي، کوم ورکوټي رګونه چې دي چې هغه ودروي او هغه تنګوي نو هغه تاسو ورته پوزه کې دننه لګوی شئ. او یا که چېرې تاسو سره زاینوسین سپری وي نو هغه هم تاسو ورته کوی شئ، خو د ماشوم کنډیشن او غټ انسان کنډیشن ته په دې دوران کې ګورئ. نو که چېرې د دې سره هم نه ودرېږي نو تاسو به د ماشوم یا د غټ انسان دپاره د برف یو ټوکړه راوالي او د هغې نه به کپړه تاو کړي او هغه به تاسو په پوزه باندې بره ورته کېږدي، خو دومره ټایم دپاره به تاسو په پوزه ورته بره کېږدي چې هغه صرف وینه ودروي او نور څه نقصان هغه ته نه ورکوي. په ګرمۍ کې که د ماشوم د پوزې نه وینه ځي یا د غټ انسان د پوزې نه وینه ځي نو داسې کوم وجوهات کېدی شي چې د هغې د وجې د ماشوم د پوزې نه وینه ځي یا غټ انسان د پوزې نه بار بار وینه ځي. د ټولو نه اول د ماشوم یا د غټ انسان چې کومه پوزه ده په هغې کې ورکوټي بلډ ویزل دي، یعنې ورکوټي رګونه دي. کله هم چې د ماشوم یا د غټ انسان د پوزې دننه کومه پرده ده هغه زخمي شي، هغه کمزور شي او هغه بلډ ویزل ریپچر شي یعنې سوري شي، د هغه د وجې نه د انسان او د ماشوم د پوزې نه بار بار وینه راځي. او دویمه وجه دا ده که چېرې ستاسو د ماشومانو نوکونه ډېر زیات ستر وي نو بار بار ماشومان په خپله پوزه کې ګوته وهي چې د هغې د وجې نه د ماشومانو په پوزه کې کم بلډ ویزل دی او کومه د پوزې پرده ده هغه زخمي شي چې د هغې د وجې نه بار بار د ماشومانو د پوزې نه وینه بهیږي. نو که چېرې ستاسو د ماشومانو نوکونه ډېر زیات ستر وي نو تاسو خامخا ورته کټ کوئ، ځکه چې د دې سره د ماشومانو د پوزې کم بلډ ویزل دی او کومه پرده ده هغه زخمي کېږي. او دریمه وجه دا ده چې زیات ماشومان ګرمۍ ته ګرځېږي نو خشکه کومه هوا ده ګرمه کومه هوا ده هغه بار بار د هغه په پوزه باندې لګېږي چې د هغه په پوزه کې کومه پرده ده هغه ډېره زیاته کمزوري ده چې د هغې د وجې نه هغه زخمي شي او بار بار د ماشوم د پوزې نه وینه راځي. یا که چېرې غټ انسان ډېر زیات ګرمۍ ته ګرځېږي او دا کومه خشکه ډرای هوا ده ګرمه هوا ده هغه د هغه بار بار په پوزه باندې لګېږي نو د هغه د وجې هم د انسان چې کومه د پوزې پرده ده او کوم بلډ ویزل دی هغه کمزوری شي، هغه زخمي شي چې د هغې د وجې نه د انسان د پوزې نه بار بار وینه ځي. غټ انسان کې بله دا وجه ده که چېرې چاته های بلډ پریشر وي یعنې هایپرټینسیو وي ډېر زیات بلډ پریشر هغه ته وي نو بار بار د هغه د وجې نه هم د انسان د پوزې نه وینه ځي. او بله دا وجه هم په ماشوم په غټ انسان کې کېدی شي که چېرې هغه ته ډېر زیات ټمپریچر ډېره زیاته تبه وي یعنې های ګریډ فیور وي ډېره زیاته تبه وي د هغه د وجې نه هم د ماشوم د غټ انسان د پوزې نه وینه راتلی شي.
او بل وجه دا هم د چاته چې خاندانی بیماری وي د پوزې نه د وینې را بهیدو د هغې د وجې هم کیدای شي کوم ته چې هیریډیټري هیمولیټیک تیلجسټیشیا ویلی شي. په غټو انسانانو کې بل وجه دا هم کیدای شي هغه میډیسن دوی چې استعمالوي کوم چې د زړه دپاره کار کوي، یعنې کوم هغه میډیسن استعمالوي چې هغه انټي کاګولیټ یا انټي پلیټلیټس وي، یعنې په وینه کې کوم ګاډاپن چې پیدا کیږي هغه ختموي، نو د هغې د وجې نه هم د انسان د پوزې نه وینه راتلی شي. او بله وجه دا هم کیدای شي په ماشومانو په غټو انسانانو کې که چېرې چاته بار بار الرجیک رینایټس ویني، بار بار هغه ته انټوشکي ورځي او بار بار هغه ته زکامي چې د هغې په وجه باندې د هغه د پوزې دننه کومه پرده ده هغه زخمي کېږي چې د هغې سره د هغه بلډ کوم ویزل دي د هغو نه بیا بار بار وینه بهر ته راځي. نو د الرجي او د بار بار انټوشکي د وجې هم د ماشوم د پوزې او د غټ انسان د پوزې نه وینه را بهیدی شي. که چېرې په ماشوم کې ویټامین سی یا ویټامین کې کمی وي یا په غټ انسان کې ویټامین سی ویټامین کې کمی وي، نو د هغه د وجې نه هم د ماشوم یا د غټ انسان د پوزې نه بار بار وینه راتلی شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړي، خو د هغې سره سره ډي آر مستقیم یوټیوب چینل ته هم ویزیټ وکړي، هغه هم در سره سبسکرایب کړي او هغې باندې هم خامخا مکمل ویډیو ګورئ، ځکه چې دا محنت زه ستاسو دپاره کوم چې دا ضایع نه ځي. شکریه، الله حافظ.